د غریب ادم اولاد ما د غریب ادم او ناز سلام ستم کوه سړی ته ټوپک مخامخ نیسي او ډزه سړی ولي نور تښتي سړی په دې حال راغلم هلته تباه سم خدای تباه یې کړم جهنم هغه را روان سو زه هم له دې خوا پرې روان سوم حویلۍ کې یو ځای کې پراته وي دی زه پسې روان سوم هغه هم را روان سو څوک چې ښځې سره وروره تاسو خپله مسلمانان استئ خورم لرئ ورورم لرئ څوک چې وګوري د خپل خورم مور سره یا خپل ښځې سره سړی وګوري هماغه ساعت کې ښځه مه وژني بل نفر هم وژني زما لیور بېګناه تللی دی پرون زموږ لاسته دی راغی ومنیوو نو ابتدایي هغه قضیه چې د موږ ته یې مراحل کړله زه په دغه کوټه کې په زنځیرو په دغه زنځیر باندې بسته کړې یم لوګونه یې راته اچولي دي د کابل ښار د 12مې حوزې پولیسو یو تن نیولی چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ خپل ورور په ډزو وژلی و د یاد تورن د میرمنې په وینا پیښه د کورنیو ستونزو له امله رامنځته شوې ده نوموړی زیاتوي چې خاوند به یې پرې د نامشروع اړیکو تور پورې کاوه او تل به یې ګواښله جهانداد زما خاوند دی او دغه حادثه چې دا د روژې د سر نه شروع شو وخت هم ډېر هم دغسې خوی و خو دغه 3 کاله 4 کاله ډېر بل لا کم شوی دی زیاتې نو دغه حویلۍ کې اوس دغه یو میاشت یوه نیمه 2 کېږي روژې په سر باندې لاړم سروبي ته خور کری مېلمستیا دا ته مایخیر د زمزم زړه مې په تنګ دی لاړم ورسره هغلته دا چې خپل خورای په ما راوتاپوي ما خورۍ سره جوړوي هغه زنان وهلو ټسول کله کلاشینکوف په سر کې د کله تمانچه کله په چاقو کله اور اچو کله خپاکۍ راچوه زیاتې بېګناه خلک دې ثبوت کړه ما وهلو ته ځان ورکړی مرګ ته مې ځان ورکړی دی کله بیا له په یو رقم دی مفهوم چې ته په قرآن شریف خفا کېدي ما ویله زه مرګ قبلومه دا لیوارې په ما راتاپوي خپل ورور مې در سره ګیر کړی ما یې څه دی چې تا ما سره ورور ګیر کړی دی هماغه ساعت کې ما مرګ راوه زه به دې مړه کړې یم نه ته په خپل سترګو چې شی نه ګوري ته حقناک مجازۍ کې ما باندې بېګناه مسلمانان هغه کې خوني ما په غاړه اخلي زه دا نشم کولی دا کوي په ځان څوک د رمسایه نومونه به یې راته اخیستل خپل بل ورور یې راباندې وتاپوي دغه میر صاحب چې مخکې دی ولاړ دی ما لیور د دې زوی راباندې راتاپوي چې هغه ما خپل دې اولاد غوندې مینه محبت ورکړی او د خپل اولاد غوندې مې لوی کړی چې 3 کاله ما ماشومان نه ما خپل د خولې کپه ورکړې هغه نن ماته وایي چې د تورن میرمن وایي خاوند به یې کله ناکله په ځنځیرونو تړله وهل ټکول به یې کول او نشي توکي به یې هم کارول مال ټابلیټ 3 دانې د شپې خواړه 3 دانې بیا د ورځې خواړه د دیوال صاحب مرته د معلومېده څوک چې ښځې سره وروره تاسو خپله مسلمانان استئ خورم لرئ ورورم لرئ څوک چې وګوري د خپل خورم مور سره یا خپل ښځې سره سړی وګوري هماغه ساعت کې ښځه مه وژني بل نفر هم وژني زما لیور بېګناه تلی دی زه په لیور باندې ولاړه یم اخر او تاخره پوه چې زما لیور بېګناه تلی زما لیور شهید کې وړې د دې دنیا نه دغه ساله چې وه د دې غلام حسن وه د غلام حسن نه ده واخیستله په 40,000 روپۍ کلاشینکوف تمانچه مر سره وه نو هغه وهل په هغې شپه په کلاشینکوف یې ویشته په تمانچه کې مرمۍ نه وله په کلاشینکوف یې ویشته زه په دغه کوټه کې په زنځیرو په دغه زنځیر باندې بسته کړې یم قلفونه یې راته اچولي دي وایي ورور مې ولم بیا تا پسې راځم او تا د دې خاطر ماته 10 دانې زیکه پې راکړه په چیکې واچول لاسونه مې بسته خوله یې راباندې هغه کړې او لاس دانه که چې تا نیشه کړم تم په درد پوه نه شي تا ملم هغه ملم هغه بېچاره پیشنامې کړې دغلته ضربه مې مو اورېده چې ویشتې چغې مې مو اورېدې زه بسته ومه کله چې ورور ویشته وتښتېدې د دې نه هغه نه باد راغی زیاتي کلي په هغه لویه لار کې ورته ونیوه خپل خور ته یې زنګ راوواله چې کلي راشه دا وړه زما ښځه خوښې کړي چې ما بسته کړي هغې زیاته کړه چې په کور کې داسې ځایونه برابر شوي وو چیرې چې یې خلک ځورول او حتی د وژنې ګواښونه به یې کوله دغه کنده مخکې ایستلې وه په روژه کې وایي ورور مې مړ کوم دې کې اچومه ما ویل ګوره
هغې ویلې کې زه 4-5 دفعې د ورور د خاطره زه مخې ته شوم چې بې ګناه نفر مه وژنه خیر د لږ د سترګې هغه که وغړوه آدم وګوره بیا یو مسلمان مړ که د چا خون په ځان ماله د کلاشینکو په هغه باندې زه په دې کلمو کې ووهلم په شا باندې د کلاشینکو په دستا باندې ووهلم دا اوس مې دا اوږه ختلې ده کاري صاحب لکه هډوکې چې ماتي زه بله شپه یې دلته را بیا یې دا وایستله ما ته وایي دا مې په دې خاطر وایسته چې یا به دې غلام حسن خان غلام حسن دې خدای وبخي هغه خو لاړه د بینا بله شپه یې زه ښه دغه کندې ایستلې وای دې کې دې ښخوم چې نه دې پلار نه مې ورونه نه مې کابینه خبر شي دې کې دې ښخومه چې دغلته دې مړی غیب کړم بیا هغې نه یو میاشت بعد دې پلار ته زنګ وهم چې راشه هغه دې مړی دې در واخله د پلاني ځای کې ښخ دی زه یم خیر دا زه ورونو ته معلوم یم زه کام ته یم زه کابل ته معلومه یم زه د غریب ادم اولاد یم د غریب ادم هغو ناز سلم څه ته مه کوه ستا بندیخانې ما تېرې کړې د دې نه مخکې په لږه په تنده لاړ شه کاري صاحب زما پوښتنه زما د همسایه نه زما د کام نه زما د خسرګنۍ نه وکړه د وژل شوي کس میرمن د خپل خاوند د وژلو قضیه داسې بیانوي دغسې یو څو دقیقې تېرې نه وي چې ورور ته خپل زنګ وهلی ده چې راشه په کوڅه کې نفر ګرځي کوڅه کې نفر نو هغه یې ګمان یې دې باندې کوه چې دا ګرځي دا به چې سر یې ماښام نه راغی دې به د ماښام ډوډۍ وخوړله دا به نور پرېوته ستومانه به وي ځکه د ورځې مې دغه نیک کار وظیفه یې نه لرم نه ګرځم د ورځې ګرځم ما ته په وخت ځای واچو دا ډوډۍ به یې وخوړه او دې به سر کېښوده نو دی چې ورور خبر کړی دا راغی اخوا او دې خوا وګرځېده نه نفر و هېڅوک نو دا دروازه زموږ خوشم وه دې ورور یې غږ وکړ دغسې دا دروازه ووروره کور نه د خبر نه کوڅه کې نفر ګرځي دا دروازه ولې خوشېده بیا خاوند مې ورته وویلې وایي دغسې که دا دروازه بنده کړو خو دیوالونه ټیټ دي یعنې چې هر سړی په دیوال راوړي نو دې خبرې ټولې پخ کړې وي ورور ته ښه هېڅ خبره وروره نه وه چې ورور یې راغی اخوا دې خوا دا دروازه زه دلته ودرېدم د لیور ښځې ته مې هغې دروازه قید کړله نو یو څو دقیقې تېرې نه چې د خپل کوټې ته موږ لاړو چې لاړو سر م کېښود یو څو دقیقې تېرې نه چې دا دروازه په زوره ډبه دروازه وخي دغې اشدارې نه ما سر ویسته چې سر مې ویسته مې سوګي نور به مل دا ورور دې څه شی وایي دې ته خو ما هېڅ شی نه دي ویلي دې خو خولې نه هر شی وتل ما ته ویل قصه کې مه اوسه پرېږده هغه تا ته نه رسېږي دومره یې مې ویلې بېرته دې خاوند مې سر کېښوده چې سر یې کېښود هېڅ خبرې یو څو دقیقې خو چې دا دروازه جواب دغه شو هغه د لیور ښځې ته مې ما غږ وکړه هغه راونه وتله کوټې ته غږونه مې پرې ډېر وکړل کوټې نه راونه وتله چې راونه وتله هغه نو دا خاوند مې ما خپله مجبوره کړه ما ویلې زه خو نه وتم دې دروازې پورې منډه ته هغې بیچاره د خوب نه چې جګ شو سترګې سولولې د خوب نه داسې یې وی وروره چې ما په زوره خپله لېږلی دې دروازې ته زړه یې نه کېده چې دې دروازې پورې دا لاړ شي ما ولېږه مله د لیور ښځه مې راونه وتله زه ښایي ته لاړ شه دا مې چې ولېږه په دوغومره باندې چې دې دروازې مخې ته راځي دا دروازه ورته خوشي کوي زما په با باندې څه شی کول چې ته ګرځېدلې او باران تیز او خټې چې د خپې د کېښودو وروره ځای نه دغلته داسې اوبه ډنډ او خاوند مې ورته ویلې دا د بې غیرتوب خبرې مه کوه د بام په سر زه څه شی کوم چې د بام په سر زه ګرځمه هېڅ خبره دا څه شی ته خولې نه دې وځي په دغومره باندې وروره چې سړي ته ټوپک مخامخ نیسي او ډزه سړی ولي نور تښتي سړی نورې په سترګو څوک نه ګوري او چغې سورې وخمه هېڅ مسلمان نه هر ورور په خپل کور باندې څوک په خپل کار او وظیفه باندې هېڅ څوک نه او چغې وخمه خدایه په سر ووځومه پس ته همسایه هم خبرېږي اخوا او دې خوا خلک خبرېږي او راټولېږي د تورن مور هم په خپل زوی شاهدي ورکوي او وایي چې کشر زوی د خپل مشر ورور له لوري په ناحقه وژل شوی دی زه دغلته هغه کوټه کې د ما دغه کوټه یو بله لیوانی زوی مې ده زوی هم لیونی ده لور هم خو همدغه زوی مې و خدای و زه هم ساتلي ومه زه دا 3-4 حیوانان خپلې وو د دې ورور ساده سړی و زه سه رئیس راوله که نه رئیس راوله څه وګوري دوی حیوانان د هغه دي خدای هم دغه هلک خو داسې څه خبرې مه خبره یې پنده کې شي باندې څه زلی د ما په دې زوی ډک او هغه یې وکړه په هغه کوټه کې پشلمی و جګه سو مال ډبل انګور ته مې ویلې مال جګه څه شیان دوی ته ویسه ورته قطغونه ناوخته دي د اذانونو کې د قطغ لاس کې څه دروازه وټکېده ذاتي دا غږ وکړه وایي څه شی دي دې ته قمزه وکړه څه دروازه خلاصه کړه دا وایي ته جګه څه ما ته قمزه کوي
ته دروازه خلاصه کړه. د هغه سترګې په خوب کې جګه سو دروازه ورته نه څه شی هېڅ شی لاس کې نه و. زه خبره څه ما ده ولي وایي ورور مې ده دغه دا دروازه ورته خلاصه کړه. بس تیار ټوپک ورسره زوی باندې مې ضربه وکړه. دغلته خټې دغونه په دې خټو کې وشټېده. دغلته شټنکې وروره واخله دغلته هېڅوک نه ورسره په دغونه خټې په دې حال راغلم هلې تباه سم. خدایا تباه یې کړم جانداتی. خدایا ټوله علم مې په خوار څه په جانداتی خوار کړ. د مقتول مور او میرمن له حکومت څخه غوښتنه کوي چې تورن ته سخته سزا ورکړي. زوی غوندې مې غواړم همدا زوی غوندې مې غواړم همدغسې همدا زوی غوندې مې غواړم. دا زلال کننده ده دا ته خوشې سي چې شی سي بیا هم دغه کارونه په خلق کوي. څو نفره یې هغه کې نیولی و. زه فلانی ولم بستانی ولم بېمدانی ولم په همدې پرون څه نیول کېدله په همغه شپه کوم سړي ته جواب رېږلی و. زه بیا هغه ماته یو سلا پیدا کړه. زه دا څوک بیا نور څوک یې وشته دا زلال کننده ده. دا بیخي خوښه نیسي دا هغسې اعدام سي. ورور جانه زه دا غواړم چې دا سبا خوشي شي. دا بیا کومه قصه کوي او په ټول خلک داسې یا مې پردي لیس کې نیولي دي یا مې خپل لیس کې نیولي چې زما خاوند باندې صرفه ونه کړه پوه چې نه کوي سبا دلته زما اولادونه دي زیمه زما عمر په خطر کې دی. دا بیخي دي ختمې کوي وروره ژوندی نه غواړو ورور جانه. تورن په خپل جرم اعتراف کوي او زیاتوي چې خپل ورور یې د کوچني اختر په ورځ سهار مهال په ډزو وژلی دی. زما او د ورور ترمنځ خو الحمدلله پخوانه هېڅ نه کومه قضیه وه نه کوم ډېر خواږه وو. موږ شپږ ورونه وو او بس دغه یو څو ورځې مخکې زما او د ترمنځ لږ د خولې هسې هغه راغلی و. دا ما مې مور ته ویلې مال دغه سړي سره زما لږ جنجال د مور دغه زموږ ته خلاص که او ورور ته مې ویلې مال دغه یو جنجال د زما او د ترمنځ باندې دغه لږ سم که لارې ته. هغه ویلې زه صحیح د مشکل نشته ورته وپویم. په دغه ورځ باندې بس نه ما د سره مخکې نه ما مې مور ته ویلي و چې د سم که لارې نه ما نه کېنوه. ورور ته مې ویلې ما نه کېنوه ما پورې چټي نښلي او ما ته یې باش کردنه. بس ما مور مې ویلې زه صحیح د مشکل نشته زه به ورته ووایم سم سي. بیا چې د ورور بیا مې مشر ورور ته مې ویلې ورور دغه سړی ما نه کېنوه دغه جنجال نه ما خلاص که چې زه ډېر خفه کېږم په دغه باندې او ته پوهېږې مشر یې. هغه راته ویلې زه صحیح د مشکل نشته زه به ورته ووایم. په دغه ورځ باندې زه دغلته ویلې کې د اختر ورځ وه نه م کوم باز درلوده نه کوم هغه درلودلو. زه لا خوا راغلم بچي مې هلته ولاړو ما مې بچی تېرې ما ځای لاړ شي وخېژې پاس او هغه بچي چې زما څو روانېدلو ده ته مې چې وکتلې ما ته ویلې زه په ما باندې ډېره کلنکاري مه کوه. ده ویلې که نه ما ته په ما ډېره کلنکاري مه کوه چوکیدارۍ نه راغلی و ټوپک ورسره و لاس کې ټوپک یې لاس کې و. هغه ما ورته ویلې ما تا ته ما چی ویلې چې ته ما سره ما ته کلنکاري مه کوه. هغه را روان شو زه هم له دې خوا پرې روان شوم ویلې کې یو ځای کې پراته وي دی زه پسې روان شوم هغه هم را روان شو لاس هم سره واچو چې لاس هم سره واچو یو بل کشر ورور مې د دغه ښځه وه رامنډه یې کړله ویل سره ونښتو جانداد غلام حسن سره ونښتو. هغه زه ولوېدلم چې ولوېدلم بېرته راجګ شوم چې بېرته راجګ شوم پښې نه مې ونیو خدای ستا قوي و پښې نه مې ونیو چې پښې مې ونیو خو ورېندارګانې مې 3 دانې ورېندارګانې مې ښځه مې او د هغه ښځه مه مور مې بېچاره په پښو باندې شاله د هغه سکوټي نه راوتله. خو یو وخت کې چې دا غراست وروره وجانه چې ومې کتلې دی ولوېدلو چې ولوېدلو کېناستېدو ونه لوېدو کېناستېدلو چې کېناستېدلو ما خدای مې ستا په سر باندې چیغه مې ورته مال داسې شی وشو خدای پاک خو په خدای که پوه شوی مې چې دا د ما نه ولګېده د خپل لاس ولګېده پې د ښځو پې ولګېده خو ټوپک د سره و له چوکیدارۍ نه راغلی و همغه ساعت کې. د 12مې حوزې مسؤلین وایي تورن له پیښې وروسته تښتېدلی و خو امنیتي ځواکونو د پراخو هڅو وروسته ونیول شو. د اختر په ورځ باندې تقریبا سبایي وخته 4 بجې د جانداد په نوم باندې یو کس هغه د خپل ورور سره یې څه مشکلات وه داسې واړه جنجال یې و د یو زرنج په سر باندې پخوا هم لږ جنجالونه وه په هغه تړاو بې دی راغلی دی خپل ورور یې د ورور په کور کې چې دا اوس موږ او تاسو ولاړ یو دا د مقتول ورور دی نو په دغه دروازه ورته ننوتی دی دغلته د عینې دا دیوال هم لګېدلی دی 4 ډزه دلته د خپل ورور وشتلی و
بعد هغه د فرار کړی ورور یې زخمي و، ورور یې بیا د ورسه انتقال کو شفاخانې ته، نوران شفاخانه کې و، تقریبا یو څو ساعته ژوندی و. بعد هغه بیا سړی په قتل ورسېدو. نو پس د هغه نه بیا دا سړی مونږ تحت تعقیب و کشف و. دا څو ورځې د اختر نه را په دې خوا هره ورځ مونږ ده پسې په تعقیب کې وو. یو ځلې راپور راغی چې دی په سروبي کې ګرځي، هلته هم پسې ملګري ولېږله. بیا راپور راغی چې په خاک جبار کې. نو بیا اخر پرون زمونږ لاس ته دی راغی، ونیوو. نو ابتدایي هغه قضیه چې ده مونږ ته یې مراحل کړله، باقي هغه دپاره تحقیقات جنایي محکمې ته بیلیږو.